أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وسلم ژوند اوویشتمه فته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره شپږویشتمه فته کې موږ د خیبر د لارې واقعات بیانول او قصه مو دې ځای ته رسېدلې وه کم وخت چې مسلمانان خیبر ته نږدې سوه او د لرې د خیبر کښتونه او باغونه ولیدل سوه، نو مسلمانانو په ډېر لوړ آواز تکبیر او تهلیل وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر ځان تکلیف مه تېروئ، اوازونه مو کښته کړئ، تاسې کوڼ او غائب نه بولئ بلکې تاسې اورېدونکي او نږدې ته دعا کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې و خیبر ته واړول، د مازدیګر لمونځ یې ادا کړ. د لمانځه تر ادا کولو وروسته هغه خواړه چې د دوی سره ورسره وه راوغوښته. د ټولو سره بل شی نه و موجود بیله د اوربشو د اوړو څخه. هغه یې خشته کړه او ټولو وخوړه. بیا یې د ماښام لمونځ ادا کړ او بیا د ماخوستن. بیا نو په دغه شپه د خیبر پر طرف وررهي سوه او په شپه کې خیبر ته ورسېده. په هغه شپه چې مسلمانان و خیبر ته ورسېده، الله جل جلاله د خیبر پر یهودو خوب غالبه کړي. ټول بیده دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ هیڅوک نه دي خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شپه چې په سهار کې جنگ شروع کیږي دالته نږدې و خیبر ته تیر کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت وو چې یو قوم ته به د شپې ورسېدی، په هغه شپه کې پر چا حمله نه کول، تر سهار یې انتظار ورته کاوه. کوم وخت چې سهار سو د سهار لمونځ په تاریکه کې ادا کړي او مسلمانان د حملې لپاره ځانونه تیاروي. خیبر خو په خپل ټوله مضبوطی قلاوی وي، مګر کښتونه یې چې ډیر زیات او پراخه کښتونه و ټول د قلاو پر شاوخوا و. دغه منطقه چې پر خیبر راګرځېدلې و ټول کښتونه او باغونه و، خاصتا د خرما باغونه. په دغه شپو کې چې د مسلمانانو د راتګ اوازې وي، د خیبر د بزګرانو او باغوانانو دا عادت وو. د مخه تر دې چې دوی کښتو ته راووځي، اول به سپاره نفر راووتل، شاوخوا به معلومات وکړي چې د مسلمانانو لښکر خو به نه وي راغلی، څوک خو به حمله نه را باندې کوي. که به څوک نه و، بیا به سپاره نفر بیرته ننوتل او باغوانانو ته به خبر ورکړي چې څوک نسته ورووځي. بیا به بزګران د کارو د پاره وروتل. په دغه شپه الله جل جلاله پر دوی خوب مسلط کړي. ټول پس له مرختو راویښ. عادت داو چې سپاره نفر به تر سپیدو د مخ راوته چې معلومات وکړي او بزګران به د سپیدو سره راوته. خو په دغه ورځ ټول تر مرختو وروسته راویښ شو چې وکتل لمر راختلی وو او د بزګرانو د خپل کارو تلوار وو. نو یې د معلومات لپاره څوک و نه لېږل، په خپل بزګران راووته چې په خپل کښتو کې کار وکړي. کوم وخت چې کښتو ته ورننوته، ناببره ولیده چې د مسلمانانو لښکر د کښتو تر شا پروت دی. بزګرانو نارې کړې محمد و خمیس، محمد و خمیس، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم او لښکر یې دي. او بیا په ځغستا مخ پر قلاو رهیس و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ولیده پر نارې کړه الله اکبر خربت خیبر، الله اکبر خربت خیبر. موږ چې د یو قوم پر ځکه واړو د هغو سهار غمجن او د بیرې ډک سي. دا د خیبر د فتح اوله علامه
او خیبر ته د مسلمانانو د رسیدلو حالت وو. ځینې صحابه کرام په ډیر شوق کې وو، غوښته چې فورا حمله وکړي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل صبر وکړئ، جنگ داسې نه دی، د دشمن سره د مخامخ کېدو غوښتنه او ارزو مکوئ. هو الله جل جلاله د فتح وعده در سره کړې ده، مګر بیا هم د دشمن د مخامخ کېدو غوښتنه مکوئ، او که بیا ور سره مخامخ سواست هلته نو صبر کوئ او ثابت درېږئ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان سره راټول کړه چې دعا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا شروع وکړه او وی فرمایل اللهم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضين وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تقتلهم أنت. اول اوسنو په بسم الله در دمخسي، یعنی الهي رب د اسمانو او د هغو شیانو چې سایه کړی ده، رب د مځکې او د هغه شیانو چې په مځکه کې پرله اوړي، رب د شیطانانو او د هغو چې دوی گمراه کړي دي. موږ ستاسو څخه دغه کلی او د هغه د اهل او هغه چې پکښې دي خیر غواړو، او پتا سره د شر څخه دغه کلی او د شر څخه د اهل د کلی او د شر څخه د هغه څه چې په دا کلی کې دي پناه غواړو. الهي ته زموږ او د دوی رب یې، زموږ او د دوی اختیار ستا په قدرت کې دی، او خامخا دغه د دوی وژنه تکوي. یعنی که څه هم په ظاهره مسلمانان ورسره جنگیږي او وژني، مګر په حقیقت کې د دوی وژونکي الله جل جلاله دی. ځکه الله جل جلاله د سورة الانفال په 19 نمبر آیات کې فرمایي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. یعنی دغه کفار تاسو په خپل قوت سره نه دی وژلي، مګر الله جل جلاله وژلي دي، او نه دی وشتل کړي تا اے محمد صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې چې په ظاهر سره تا وشتل وکړه، لیکن الله جل جلاله دغه وشتل وکړه. که څه هم دغه آیات شریف په بدر کې نازل سو او موږ یې هلته پوره قصه او ترجمه درته بیان کړې ده، خدا په عمومي شکل سره د الله جل جلاله د طرفه څخه تعلیم دی. یعنی هغه چې تاسو دشمنان وژني هغه تاسو نه یاست، بلکې الله جل جلاله یې وژني. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل انما تقتلهم انت، چې د صحابه کرامو شې یقین سي چې شکست الله جل جلاله ورکوي نه موږ. او خیبر ته تر ننوتلو د مخه د صحابه کرامو نیت ښه صاف سي. ورونو د مخه تر دې چې د خیبر د فتح په بیان شروع وکم، اول به د خیبر جغرافیایي موقعیت یا د هغه قلاو ترتیب او جوړښت درته بیان کم چې دغه معلومات مو د جنگو او د خیبر د فتح په قصه شپوهوي. هغه داسې خیبر پر دوه حصے ویشل شوی دی. یوې حصے ته نطاط او شق ویل کیږي او بلې حصے ته کتیبه ویل کیږي. یعنی د خیبر قلاوی په دوو منطقو کې جوړ شوی وي، چې یوې منطقې ته نطاط او شق ویل کېده او دوهمه منطقې ته کتیبه ویل کېده. په نطاق کې 3 قلاوی دي او په شق کې 2 قلاوی دي، چې دغه نطاط او شق په مابین کې لږ فاصله ده، او کتیبه بیا دغه ځای څخه لري په بل منطقه کې واقع ده. په کتیبه کې هم 3 قلاوی دي. هغه قلاوی چې په نطاط او شق کې دي په داسې نومو سره بلل کېدي. اول د ناعم قلا، او دا هغه اوله قلا ده. څنګه چې دا قلا په مخ کې ده ډیره مضبوطه او محکمه قلاوه، او د هغې قلا څخه پر دشمنانو په اساني سره حمله کېده. دوهم د صعب ابن معاذ قلا،
چې دا بیا تر ټولو لو قلاوه چې يهودو په دغه قلا کې درنه یا ثقيله سلاح یو ځای کړي او جمع کړي و. دریم د زبیر قلا، دغه درې قلاوي په نطاق کې واقع وي. څلورم د ابي قلا، پنځم د نزار قلا چې دغه دوه قلاوي په شق کې واقع وي. او د خیبر هغه دوهمه حصہ چې کتیبه ورته ویل کېده هلته درې قلاوي وي. اول د قموس قلا چې دا د ابي الحقيق د اولاده قلاوه چې اصلا د بني النضير يهود او اوس د خیبر پاچاهان دي. او د يهودو پاچا کنانه ابن ابي الحقيق او روريه ربيع او بل روريه اعلى ابن ابي الحقيق پکښ اوسېده. شاهي خاندان ټول عدالتو. دوهم د وطيح قلا، دریم د سلالم قلا. هو هلته په خیبر کې بیل دغه اتو قلاو څخه نوري کوچنی قلاوي هم وي، خو دغه قلاو ته په لویواله او ټینګواله کې نه رسیدي او حربي اهمیت نه درلودي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خیمه د نطاط او شق په مابین کې ودرولې. د مسلمانانو د لشکر ساتنه او پیرداري حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ پر غاړه واخیسته. خو د مسلمانانو د لشکر اعاشه او د ابو رسول او ځای پر ځای کول د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنہ پر غاړه و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و يهود ته نفر ولېږل چې دغه درو کارو څخه یو کار وکړي. اول دا چې مسلمانان سي، ځانونه او مالونه به مو په امان سي او د مسلمانانو سره بجوند کوي. دوهم یا جزیه قبول کړي، مسلمانانو ته به جزیه ورکوي او د مسلمانانو د حکم تابع به یاست. بیا مونږ وطن او مالونه تاسو ته در پاتې دي، ټول شیان مخبل دي، فقط په کال کې به مسلمانانو ته جزیه ورکوي او د مسلمانانو تر حکم به لاندې یاست. کداغه دوه شی ونه مني دریم نو جنگ دی. نفر چې ورغله او يهود ته دغه درې خبرې وکړي، هغه ویل لږ ورسته به جواب درکو، موږ به مشوره وکړو بیا به حال درولې شو. نفر هم راغله ویل لږ ورسته به جواب راکړي. نابو بره د قلاو دروازې خلاص شوه او يهود په یو ور حمله کوونکي لشکر راوېستي او پر مسلمانانو هجوم وروړي. دا د هغه خبرو جوابو. غادرانو يهودو جنگ شروع کړي. يهود غواړي چې په خپل ټول قوت او طاقت د خیبر څخه دفاع وکړي. څرنګه چې مسلمانان هم د جنگ لپاره تیار و، نو د يهودو د هجوم په مقابل کې ټینګ ودرېده. څو يهود بیرته مجبور شو په قلاو ننوتل او دروازې بند کړې. نو د اول لحظه څخه دا معلومه شو چې يهود به له جنگ بل څه نه غواړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د خرماو درختې ورپېکي، قطع یې کړي، چپه یې کړي، لکه څنګه چې مسلمانانو دغه کار د بنی نضیر د يهودو سره هم کړیو. نو مسلمانانو د خرماو 400 درختې چپه کړې. په دغه کار د يهودو زړونه ولوېده. ویل والله که کامیاب هم سو خو مال نه را پاتې کیږي، نو راسي چې جزیه قبول وکړو یا صلح ورسره وکړو. خو د يهودو مشرانو دا خبره نکړه قبوله. ویل خیبر د چا نه تابع کیږي. نو یې د جنگ عزم وکړي او هلته ویني چې د خرماو درختې چپه کیږي. ویل راځي چې جنگ شروع وکړو. نو یې د ناعم د قلا یو دروازه خلاص کړه چې دغه قلا مشر او رئیس حارث نومېدی او د ورور چې مرحب نومېدی او د يهودو لوی پهلوان وو. دغه دروازې څخه راووتی. اوس مسلمانان په انتظار دي چې مرحب د مبارزه او پهلوانی د پاره یو څوک ور وغواړي چې یو دم حارث د لشکره سره راووتی او پر مسلمانانو یې دوهم وار حمله وکړه چې دلته نو د مسلمانانو او يهودو په مابین کې لوی جنگ شروع شو. مسلمانانو دغه حمله په مقابل کې شاته ولاړ، ځکه د جنگ لپاره هیڅ تیاری نه درلوده. د دوی دا خیال و چې اوس به فقط د دوه پهلوانانو په مابین کې مبارزه کیږي، نه لشکري جنگ. خو هغه يهودو نابوبره حمله وکړه او مسلمانان د ماتې په حالت کې سو پر شا ولاړه. يهودو پر مسلمانانو ضربه او د تورو وارونه شروع کړ، تر داسې اندازې چې د جنگ او حمله په شروع کې يهود تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ورسېده.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د يهودو سره ډیر شدید جنگ کاوه. څو مسلمانان بیرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټینګ شو او يهودي پر شاکړه. يهود هم بیرته ولاړه په قلاو ننوتل او دروازې په بند کړې. اوس نو د حمله او هجوم وخت د يهودو په لاس او اختیار کې دی. هر وخت چې زړه وغواړي هغه وخت د قلاو څخه راوځي او حمله کوي او مسلمانان تر قلاو د باندې انتظار کوي. ځکه مسلمانان د حمله د پاره لار نه لري او قلاو ته نسی ورتلای. کوم وخت چې د يهودو دغه حمله پای ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم د استراحت امر وکړ. مسلمانانو ته وویل یو څه آرام وکړئ. مسلمانانو د راحت لپاره ځانونه واچول. خو یو د مسلمانانو څخه چې نوم یې محمود ابن مسلمه او د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورور وو ویل د چې هلته یو قلعه ده بیل دغه مشهور قلعه څخه چې نمونه یې یاد و. په هغه قلعه کې څوک نه اوسېږي بل خالی قلعه ولیده. نو یې غوښته چې دغه ژغه څخه لري سي او هلته ګوښه یو څه آرام وکړي. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ لاړی دغه خالی قلعه و دیوالته کښینستی. خو يهودو دغه بل قلعه څخه ولیدي چې یو مسلمان یوازې د قلعه و دیوالته ناشتي. نو ویل څوک دغه مسلمان وژني؟ مرحب پهلوان ویل زه وژنم. نو د یو بل ګوښه او پټ لارې څخه ورغلی او دغه قلعه د دیواله سر ته وختي. د هغه ځای څخه یو لو غټه ډبره یا د میچنې پل پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ راوغورځول. محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ دغه وارث څخه ډیر شدید زخمی شو. حتی د سر پوسټ پر مخ راولويدي. مګر په دغه وخت کې و نه وجل شو. د قلعه د دیواله څخه راولاړ شو او ویني ځنی بهیږي. څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د علاج وکي. خو تر علاج پورې نه ورسېدی او پس له څو لحظو څخه وفات او شهید شو. چې دا په خیبر کې د مسلمانانو اول شهید وو. اوس مسلمانان غواړي چې یو څه آرام وکړي. مګر څنګه چې د دوی ځای د نطاط او شق په مابین کې وو دلته يهودو د غشو وارونه پر شروع کړ. د شق او نطاط د دواړو طرفو څخه پر مسلمانانو غشي اوري او غشي هم مسلمانانو ته ورسیږي. مسلمانان ډېر په عذاب شو. په ټوله ورځ هیڅ آرام ونه کوي. ناس دي او د ځانو څخه غشي ګرځوي. يهودو دون ډېر غشي پر وورول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ګوته هم وویشتل شو او زخمی شو. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه ځای چې دغه اوس مش پر اړولې دي آیا دا د الله جل جلاله امر دی چې دلته واړو او که دا په جنگ کې رائے او نظر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا دا جنگی رائے او نظر دی. نو حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دغه ځای و دغه قلاو ته ډیر نږدې دي او د يهودو ټول جنگي خلق هم دلته دي. دوی زموږ په حال خبريږي او موږ د دوی په حال نه یو خبر او د دوی غشي موږ ته را رسیږي خو زموږ غشي نو رسیږي او موږ د دې څخه هم په امان نه یو چې د شپې حمله را باندې وکړي. نو که امر وکړي چې یو بل داسې ځای واړو چې دغه ضرر څخه په امان وي او هغه ځای د ځان د پاره قرارګاه وګرځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ستا نظر صحیح دی مګر اوس نه. بیا به يهود وایي چې و بیرېده. نو مسلمانان ناس دي او د ځانو څخه غشي ګرځوي. دوی غوښته چې یو څه آرام وکړي خو هغه ټول ورځ په دفاع او د غشي په ګرځولو تیر شو. تر ماښامه دغه حال وو. څو شپه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درځي او بل لري داسې ځای واړول چې د يهودو غشي نو رسیده. په دغه بل ورځ مسلمانانو د هجوم او حمله د پاره ځانونه تیار کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې بیل از ما اجازه څخه به نه څوک حمله کوي او نه به وروزي. اوس چې د يهودو د قلعه دروازې خلاص شوه او د يهودو سپاره پهلوانان د مبارزې د پاره راووته. د مسلمانانو څخه یو نفر چې د بني اشجع د قبيله څخه وو
یعنی نه د مهاجرینو څخه وو نه د انصارو څخه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه پر يهودو حمله وکړه. غواړي چې خپل ځان او دلاوري ښکارا کړي، خو بدبختانه د يهودو د طرفه ووجل سو چې دا د مسلمانانو څخه دوهم نفر وو چې وجل کیږي. مګر د په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل لا تحل الجنه للعاصي، یعنی سرکشه او هغه چاله چې اطاعت نکوي جنت نسته. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه واضحه او ښکارا امر سوی وو چې زما به اجازه به څوک حمله نکوي، خو دغه نفر سره دغه امر نافرمانی وکړه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې نافرمانه ته هغه چې اطاعت نکوي جنت نسته. او دغه دروازې د خلاصېدو سره یو مریی راووتی چې د يهودو پسونه پیول شپانو دی په داسې ډول سره راووتی لکه دغه پسونه چې پیایي. مګر دغه پسو سره د مسلمانانو ولشکر ته ورغلی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله ما ستا پر دین ایمان راوړی دی او وایم لا اله الا الله وانک رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د په ایمان خوشاله سو. بیا شپانه وویل دغه پسونه زما سره امانت دي او زه بیرته يهودو ته نورځم، نو دغه پسونه تاسو اخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا. شپانه ویل نو څه په وکم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل امانت باید بیرته خپل خاوند ته ورکول شي، که څه هم زموږ ته دشمنانو څخه وي، موږ امانت مال نه اخلو. مری ویل نو څنګه بیرته ورولم که يهود زما په اسلام خبر سي وجنمه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل د دوی پر طرف یې وروشړه. شپانه ویل ورکیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل ته وروشړه. شپانه هم اطاعت وکي او پسونه د خیبر او قلاو پر طرف وروشړل. اصحاب کرام وایي دغه پسونه د خپل قلاو طرف ته داسې رهیوه لکه شپانه چې ورهي کړی وي ترڅو چې قلا ته نه نوته. نو شپانه خپل امانت تسلیم کړي. بیا نو د مسلمانانو د طرفه حمله او هجوم شروع شو او دغه شپانه هم په دغه حمله کې ګډون وکړي. د اول وار د پاره په جنگ کې حصہ واخیسته او شهید کړه سو. په سهار کې مسلمان سو او د ماپښین تر مازه د مخه شهید سو. نو یې په اسلام کې هیڅ المنز نو کړی او شهید سو. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل که څوک غواړي چې د اهل جنت څخه و یو داسې نفر ته وګوري چې هغه نفر د په ټول عمر یو رکعات المنز نه وی کړی، نو دی ودغه شپانه ته وګوري او د سره اوس دوی حور العين ورسره دي رضی الله تعالی عنه. ورونو په حدیث شریف کې راغلی دی چې جنت و تاسو ته ستاسو د چوټي تر بند در نږدې دي او اور هم د غرنګ نږدې دي. نو جنت ته تګ ډیر آسان دی چې الله جل جلاله یې وچاته آسان کړي. اوس نو د ناعم د قلا پر شاوخوا د مسلمانانو د طرفه محاصره ټینګیږي او جنگ هم د ناعم د قلا پر شاوخوا دی چې دغه قلا د خیبر اوله قلا ده. د مسلمانانو ډلې په يهودو پسې ګوري چې څنګه حمله پر وکړي او يهود بیا په مسلمانانو پسې ګوري چې په نتیجه کې کوچنی حمله کیږي او د جنگ څو ورځې دوام پیدا کوي. هفته تیر شوه صحیح نتیجه نشته، لس ورځې تیر شوه بیا هم به نتیجه دي ځکه قلا ډیره محکمه ده، خو د مسلمانانو د طرفه محاصره دوام لري. څو یو ورځ هغه د يهودو لوی پهلوان مرحب راووتی او د مسلمانانو د طرفه پهلوان غواړي چې جنگ او مبارزه ورسره وکړي. مرحب د مسلمانانو د لشکر و مخته د غرور او تکبر حرکتونه کوي ځکه مرحب د يهودو داسې پهلوان وو چې په ټولو يهودو کې مثل او جوړنه و او په عربي سره د غرور او د ځان د تعریف بیتونه ویل چې هغه داسې و قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلهب. د مقابله د پاره عامر ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ وروتی او هغه بیا دا بیت وایه قد علمت خیبر انی عامر شاکی السلاح بطل مغامر
نو د دوی دوه په مابین کې د تورو وارونه سره شروع شو. د مرحب واري د عامر رضی الله تعالی عنہ پر سپر و مشتي، څنګه چې د عامر رضی الله تعالی عنہ توره لنډه او کوچنی و، غواړي چې مرحب پر پښو په ووهي. کوم وخت چې واري پر وکی توره د مرحب څخه خطا سو او راغله په خپل د عامر پر خپل زنګانو مشته، او د هغه زخم څخه عامر رضی الله تعالی عنہ وپاس. صحابه کرامو په خپل مابین کې سره وویل چې د عامر ټول عملونه عبث او بیهوده سو، ځکه په خپل ځان ووجي. نو سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ وايي زو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په داسې حال کې ورغلم چې جړل مې، او ما ویل یا رسول الله آیا رښتیا د عامر ټول عمل عبث او برباد سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چا ویل؟ ما ویل استاذنی اصحاب وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هر څوک چې وای هغه غلط وای او عامر لره 2 اجر دي. خیر، مرحب پهلوان دوهم وار بیا په میدان کې ودرېدی، هغه بیتونه وای او بیا د مبارزې د پاره نه پر وغوښتي. دلته نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورووتی او دغه بیت وایه: انا الذي سمتني امي حيدره كليث الغابات كريه المنظره او فيهم بالساعي كيل السندره. مگر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا علی پر د زما بدله پاته ده، ځکه زما ورور محمود ابن مسلمه یې وژل دي. کستاسي په یاد وي دغه مرحب پهلوان وو چې پر محمود ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د قلا د بام څخه لو ډبره را وغورځول او په شهادت یې ورساوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ ته ویل دای ماته را پرېږده ځکه پر د زما بدله پاته ده. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وروتی او د دوی دوه په مابین کې هغه لوی جنگ او مبارزه شروع شوه، کوم چې تاریخ یې نه هېروي، او مسلمانانو په ټول عمر داسې جنگ او مبارزه نه ولیدلې لکه د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ او مرحب په مابین کې چې وسوه. پوره 1 ساعت دغه جنگ دوام وکړي او د دواړو طرفو خلک ورته ګوري. جنگ روان دي او پهلوانان د جنگ په حرکتو کې مختصي شاتسي ترڅو چې یوې منطقې ته ورسېده چې هلته درختي وي او دغه درختو په مابین کې جنگ سره کاوه. څو د دوی په مابین کې یو درخت راغله، دغه درختي دې طرف او هغه طرف ته وهل سره کوي. د ډیرو وارو او وهلو په سبب د درخت شاخونه پرې کېده او رالوېده، تر داسې اندازې چې د درخت ټول شاخونه پرې سوه، فقط د درخت یو تنه پاتې سوه. داسې معلومېده لکه د دوی په مابین کې چې یو سړی ولاړ او دوی دغه درخت پر تنه سره راګرځي او جنگ کوي. خلک هم ورته ګوري چې دا څنګه جنگ او وهل دي، خو یو هم هغه بل نسی وهلای. دغه جنگ ډیر وخت دوام درلودي، څو په آخر کې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وکولای سوای چې مرحب پر پښه ووهي. مرحب غزار سو او ولوېدی. نو یا محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ته ویل مړ میکه، ځکه تر پښه ویني په واره وهي او د حرکت نو ویل مړ میکه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ یې د بل پښه هم ور پرې کړه. مرحب ناره وهي مړ میکه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ویل یا شدی چې تر مرګ د مخه د دردو او عذابو خوند وګوره، ته چې زما ورور دی وواژه. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ مرحب پر دغه حال پریښاوه او دای ځنی رهیسو. هغه ناره وهي چې مړ میکه، عذاب مرا کوه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ بیا ورته ویل د مرګ د سختیو مزه واخله او ځنی رهیسو. سړی پروتي او ویني ځنی بهیږي. خو بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورغلی او د مرحب سره ور پریکي، د هغه سامان او د هغه اسلحه واخسته او بیرته ولاړ. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله مرحب ما ووجي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه چې تر 1 ساعت یې لا زیات جنگ وکي او اصلا مرحب هغه وجلی وو. اوس څنګه علی رضی الله تعالی عنہ وایي چې مرحب ما ووجي؟ نو ویل یا رسول الله والله ما مرحب نه پریښاوه مگر د دې د پاره چې د مرګ عذاب وویني. اصلا مرحب ما وجلی دي. ورونو
څرنګه چې مرحب د يهودو د پهلوانانو پهلوان وو او د هغه وجل د هغه د قاتل د پاره ابدي او تاریخي شرف وو، نو خود هر یو یې نسبت وځان تکاوه، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته فرمایل: هو ته هغه څوک چې مرحب دی ووجي یا محمد ابن مسلمه، او علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایل: یا علی د هغه وجل سوي سړي سامان و محمد ته ورکه چې ودغه سامان ته سلبه ویل کیږي، او هغه چاته ورکول کیږي چې د وجل سوي سړي قاتل او وجونکی وي. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د مرحب اسلحه او سامان واخیسته. نو د يهودو د لوی پهلوان مرحب وجل د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر لاس و. د مرحب تر وجل کېدو وروسته د مرحب ورور حارث میدان ته راووتی چې دا هم لوی پهلوان وو. یوازې دی نه بلکې د مرحب ټول کورنۍ جنگي پهلوانان وو. نو حارث راووتی او د مسلمانانو څخه پهلوان غواړي چې مبارزه ورسره وکړي. ودته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه د سره د شمال خاوند او مشهور جنگي قهرمان ورووتی. په لږ وخت کې حارث ووجي. بیا د مرحب بل ورور چې یاسر نومېدی هغه راووتی او د مسلمانانو څخه مبارز غواړي. ودته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې د معرفت کولو ضرورت یې نسته ورووتی. دغه یاسر تر اندازې زیات جګ او غټ سړی وو. کوم وخت چې دغه یاسر راووتی او په اسلحه هم پټ وو، د ځان د تعریف شعرونه او بیتونه ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدي په ډیر تعجب سره وویل: ما اطوله، دا څونه جګ دی، دا څه بلا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه جګ سړی نه ولیدلی. نو یې پوښتنه وکړه، ویل دا به 15 ذراعي وي؟ صحابه کرام وویل: بلکې تر دغه هم جګ دی یا رسول الله. ذراع خو پیژنې چې د هغه وخت د اندازه کولو آله وه لکه د نن ورځې متر، مګر د ذراع په اوږدوالي کې خلک اختلاف لري. څوک وایي 80 سانتي کیږي، څوک وایي 50 سانتي ده. په هر صورت دغه یاسر چې 15 ذراع سي لږ تر لږه 2.5 متره سو. کوم وخت چې دغه جګ او غټ 2.5 متره یاسر میدان ته راووتی او د مسلمانانو د طرفه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه وروزي صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه او د زبیر رضی الله تعالی عنه مور پر خپل زوی و بیرده. او دا هغه شذوه چې هیڅ بیره نه درلوده، دا و بیرده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل: یا رسول الله دا څه بلاده، بیرېږم چې زوی به مې رامړ کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: یا ستا زوی وجنی ان شاء الله تعالی. نو زبیر رضی الله تعالی عنه وروتی او دا شعر وایي: قد علمت خیبر انی زبار قلم القرم غیر نقص فرار. نور بیتونه هم ویل او په جنگ شروع وسو. د جنگ هم 1 ساعت دوام وکړي، خو په آخر کې زبیر رضی الله تعالی عنه پر غټ یاسر قاتلانه حمله او واری وکړي او یاسر یې ووجي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لوړ आवाज تکبیر ووایه: الله اکبر، ځکه څوک دغه بلا وجلای سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل: لكل نبي حواري وحواري الزبير، یعنی هر نبی لره ناصر، کومک کوونکی، مخلص او صداقتمن سته، خو زما ناصر او مخلص زبیر دی رضی الله تعالی عنه. او بیا د يهودو څخه عامر راووتی، ودته حضرت علی رضی الله تعالی عنه وروتی او عامر یې ووجي. بیا د يهودو څخه د اسید په نامه یو لوی او مشهور پهلوان راووتی، دته محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وروتی او اسید یې ووجي. يهود ولیده چې هر پهلوان یې مبارزه ته وروزي هغه وجل کیږي، نو یې مبارزه پرېښول. ول په دې کار کې فائدہ نشته. زموږ پهلوانان که هر څونه قوي هم وي، خو د مسلمانانو پر پهلوانانو نشي غالب کېدلی. نو یې دغه یو په یو جنگ او مبارزه پرېښول او هغه ډلهیز جنگونه کیږي. خو په دې مابین کې 2 هفتې تیر شوې، 14 ورځې، مګر مسلمانانو کم خاص بری لاس ته نه راوړي، ځکه يهود ټول په قلاو کې دي.
15مه ورځ چې قلا خلاص شو د يهودو د جملې څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځنی وکړه چې څه خبر دی راوړی دی. سړی ویل خبره ده چې موږ پهلوانان لرو، نفر او اسلحه لرو، او خوراکه په دونه اندازه را سرسته چې په کلو یې نسو خلاصولای. قسم په الله خیبر نه فتح کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل راغلی چې ما وبېروي؟ يهودي ویل یا. ویل نو د چیش ته پر راغلی؟ سړی ویل راغلیم امان در څخه غواړم، ځکه زه پوهېږم چې ته خیبر فتح کوي او ټول يهود پوهیږي چې خیبر فتح کیږي، ځکه دا زموږ په تورات کې لیکلي دي چې ته به خیبر فتح کوي. نو زه راغلیم د ځان او د خپل کورنۍ او مالو د لپاره امان غواړم، زه نه غواړم چې تاسو سره جنگ وکم. سړی ویل دا چې ته قلا فتح کې او بیا مې بندي ونیسې تر هغه د مخه امان غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم امان ورکي او وی فرمایل هغه څوک چې جنگ نه کوي وهغه لره امان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه نفر د خبرو څخه دا ور معلومه شو چې د يهودو په زړه بیرنه نوتلې ده او د نصرت وخت رانږدې شوی دی. په تیرو 14 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ و مختلفو نفرو ته ورکاوه. نن دیته سبا هغه بلته خو یو هم نسو کامیاب. نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل سبا بیرغ و داسې چاته ورکوم چې الله او رسول الله یې خوش لري او دغه هم الله او رسول الله خوش دي. تاسو په هیڅ چې هغه څوک چې بیرغ ورسره وي هغه دغه لشکر امیر او قومندان هم وي. اوس نو صحابه کرام په خپل مابین کې پوښتنه سره کوي چې دا نفر به څوک وي او د خیبر فتح به د چا پر لاس وي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وايي په والله هیڅ وخت مې د امریت خواهش او غوښتنه په زړه کې نه دراګرځیدلې مګر په دغه ورځ. هغه هم په دې سبب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې الله او رسول الله دغه نفر خوش لري. نو هر نفر چې سبب بیرغ واخلي هغه څوک دی چې الله او رسول الله یې خوش لري. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وايي چې زما د زړه غوښتنه داوه چې دغه نفر زوای. نو ټول اصحاب کرام په انتظار دي چې سبب بیرغ څوک واخلي، حتی چې سبا سحر تر هغه خپل وخت د مخه راوښتو او په دې انتظار و چې بیرغ به څوک واخلي. کوم وخت چې سحر سو د سحر تر منځ وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل علی چیرې دی؟ یو د اصحاب کرام وویل یا رسول الله د هغه سترګې خوږیږي. ویل ورسره رايول. صحابه په سبلاړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یې راوستي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل یا علی صدر ته پیښه ده. هغه ویل یا رسول الله سترګې می خوږیږي تر داسې اندازې چې والله نه دشت وینم نه شیله نه غر وینم نه درخت هیڅ شی نه وینم، سترګې می پټه او بندې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک لاس د علی رضی الله تعالی عنہ پر سترګو ورتیر کی او پر سترګو یې ورټکړه. د علی رضی الله تعالی عنہ سترګې داسې جوړې شوې لکه هیڅ تکلیف او خوش چې نوی ورته پیښ شوی. حتی بیا د مرګ تر وخت و علی رضی الله تعالی عنہ ته د سترګو خوش او مریضي نسو پیښ. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنہ سترګې شه او جوړې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ ورکړي. علی کرم الله وجهه هم ډیر ژر لشکر جوړ او جنگ ته آماده کړي. د يهودو بیا هر ورځ دا عادت وو چې په سهار کې به د سپرو یو ډله د قلا څخه راوتل او پر مسلمانانو به حمله کولې او بیا چې به ولید چې نور څه نسی کولای بیرته به ولاړ په قلا وبننوته او د قلا دروازې به بند کړي. دا یې د هر ورځ کار وو. نو په دغه ورځ چې علی رضی الله تعالی عنہ بیرغ واخیستی بیا هم يهود راووتل، خو علی رضی الله تعالی عنہ د خپل لشکره سره پر شاتلی. د يهود په مقابل کې عقب نشینی کول. يهود فکر وکي چې مسلمانان ماتیږي او شکست خوري. نور هم پسور د مخسوه. علی رضی الله تعالی عنہ پر شازي او يهود پسور د مخ کېږي. اصحاب کرام په تعجب کې دي چې دا څه پیښه ده، زموږ لشکر ولې د ماتې په حالت کې دي.
نور مسلمانانو کولای شوای چې پر يهودو حمله وکړي، مګر دا اجازه نشته چې څوک تر بیرغ ورده مخه سي. علي رضی الله تعالی عنہ نور هم پر شاره هدي. يهود برته زین را وګرځیدل. د هغو په ځړ کې هم یو څه شک پیدا شو. کوم وخت چې يهودو په برته را ګرځېدو شروع وکړه، غواړي چې قلعه نه نوځي، هلته د دوو طرفو د کمینه څخه مسلمانان را وګرځیدل. علي رضی الله تعالی عنہ د مخله د قلعه د دروازې په چپه او راسته طرف کې دوه کمینه ورته نیولې و. کوم وخت چې يهودو په برته را ګرځېدو شروع وکړه، هغه دوی ډلې چې په کمین کې ناستې وي هغه د قلعه د دروازې پر طرف وروځغستل، غواړي چې دروازه خلاصه پاتې شي. يهود پوسوه چې مسلمانان دروازه راته نيسي، نو دوی هم مخ پر دروازه پس غستاسو. يهود او مسلمانان دواړه یو ځای د قلعه دروازې ته ورسېده او د قلعه د دروازې سره جنگ شروع شو. يهود غواړي چې ننوځي او د قلعه دروازه بند کړي، مسلمانان بیا غواړي چې دروازه خلاصه پاتې شي. خو دغه صحیح نقشه په سبب د يهودو په واسه نسو پوره چې دروازه بند کړي او مسلمانان هم دغه دروازې څخه وقلاته ورننوته. يهودو په تیښته شروع وکړه او هغه نور قلاو ته تښتي او دغه قلا چې د ناعم قلاوه د هغه شیانو سره چې په دغه قلا کې موجود و او مسلمانانو ته پریښول. د ناعم قلا فتح شو او د يهودو ورستنی قلا ته چې د صعب ابن معاذ قلا و ولاړه. د خیبر اوله قلا چې د ناعم قلاوه د الله جل جلاله په اراده د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ پر لاس فتح شو چې دانو د خیبر د فتح شروع و. دغه قلا په نیولو کې مسلمانانو د يهودو څخه هیڅوک بندي و نه نیوي. ټول يهود وکولای شوای چې وتښتي او ځانونه خلاص کړي. د صعب ابن معاذ د قلا محاصره او فتح کېده. اوس نو بیا د خیبر دوهمه قلا د صعب ابن معاذ قلا د مسلمانانو د طرفه محاصره شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو بیرغ وحباب ابن المنذر الانصاري رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه بیرغ د یو شخص څخه و بل شخص ته نقلاوه او په دې کار کې دوه فائدې وي. یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو شرف پکښ ښکارا کېدی او بل په دې کار ټول قبيله خوشاله کېدی لکه اوس خزرج او نور قبيله. نو ځکه بیرغ به همیشه د یو نفر څخه و بل نفر ته نقلېدی. اوس نو هغه قلعه چې مسلمانانو فتح کړه چې د ناعم قلاوه هلته خوراکي مواد ډیر نه پراته، ځکه اصلا ودغه قلعه ته خوراکي مواد دغه بل قلعه څخه چې د صعب ابن معاذ قلاوه راتله او فقط دونه خواړه ورته راوړل کېده چې د دوی بسیده یا گزاره پکېده. څنګه چې د مسلمانانو خپل خوراکي مواد خلاصوي و او په دغه قلعه کې هم مسلمانانو ته دونه خوراکي مواد په لاس نه ورغله چې د دوی گزاره پوسی، نو په مسلمانانو کې لوږه شروع شو تر داسې اندازې چې د بني اسلم قبيله دا هغه څوک دي چې په حدیبیه کې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری و او اوس په خیبر کې هم ورسره دي. دغه د بني اسلم قبيله په مدینه منوره کې د انصار سره ژوند کاوه. نو دغه بني اسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شکایت ورغله، ویل یا رسول الله لوږه په عذاب کړو. د لوږې څخه شکایت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم د خلود د پاره شی نو موجود، پوره لشکر دی او خواړه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او ویل الهی ته د دوی په حال خبر یې، دا درته معلومه ده چې د دوی سره قوت او طاقت نشته او زما په لاس کې هم شی نشته چې و دوی ته ورکم. نو الهی و دوی ته هغه قلا ور فتح کې چې په هغه کې خوراکي مواد ډیر وي، خیر او برکت پکې وي او د يهودو بیا هغه لو قلا او هغه چې خوراکي مواد ډیر پکې و هغه دغه د صعب ابن معاذ قلاوه چې دغه اوس محاصره ده. په دغه بل ورځ په سهار کې د يهودو د قلا څخه یو پهلوان راووتی چې نوم یې یوشع او د مسلمانانو څخه د جنگ او مبارزې د پاره نفر وغوښتي. حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ وروتی او يهودي ډیر ژر ووجي. بیا
د يهودو څخه بل نفر راووتی دا هم غواړي چې جنگ او مبارزه وکړي ودته د انصارو څخه یو نفر ورووتی بیا هم يهودي ووجل سو په دغه ورځ دغه یو په یو جنگ او مبارزه کېده يهود د جنگ د پاره په ډلهیز ډول نه په ډلهیز ډول سره نه راووته او د قلا دروازه نسو خلاص څنګه چې مسلمانان ډیر وژو هلته د خیبر په شاوخوا کې د خرو یو غله ګرځیده مسلمانانو دغه خره ونیول او حلال کړ د خرو په پخولو شروع وکړه مسلمانان وژي دي د خړول د پاره شي نه لري اوس غواړي چې خره پاخه کې او ویخوري که څه هم په پخوا کې دوی د خرو غوښ نه خوړلې او دا عادت هم نو مګر اوس د ډیر لوږې څخه مجبور و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ندی په خبر خو ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لشکر د خبر او حال نیولو د پاره پر لشکر ګرځېدی ویل د چې دګونه باندې دي او په غوښو ډک دي ویل دا څه شي دي صحابه کرام ویل یا رسول الله خرمو پیدا کړه او حلال مو کړه غواړو چې غوښه وخورو مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خره د غوښو د خورلو څخه منع کړه او د خره غوښه حرام کړه د خره غوښه په دغه وخت او دغه ځای کې حرام شوه یعنی د مخه په اسلام کې د حلال او حرام حکم نو موجود مګر دلته د حرام والی حکم وسو دا حکم د اهلی خروپ لطفاً پتا واړو